قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا ستړي مه شئ. راغلي یو د دوه ورونو سره دلته ناست یو. دې ته نو د خیره چای هم راوړی، چای به هم ترېنه وڅښو، مفته چای. ریټ چند است؟ اینجا 80 ساعت 1.5 ساعت. څومره ګټې په خیر سره؟ کله 1.5 سل ګټم، کله 200 ګټم. اوس دې څو ګټلي؟ اوس سي 80-90 مړ ګټم. یو 50 به پکې ماته رانه کړي؟ در به کو ولنه پر مودانو تاسې له موږ سره ګټونکي شوئ. ستاسې ځواب 100% سم دی. زه به نو تاسو ته یو ډالۍ درکړم. سمه ده؟ نه ژوندی دی نه مړ، خو تل روان وي. دا به څه شی وي؟ موږ خو دې له ځان سره وړو نه که نه، لږ باندې راوځه. لاس نه لري خو نیسي، پښه نه لري خو ګرځي. السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ به یې. زه افتخار ځلاند یم او خوږ همکار مې اقبال جان هم را سره دی. راغلي یو د واما کانټیننټل ته. دلته به انشاءالله چې له راغلو کسانو سره مرکې کوو، ذهني پوښتنه به ترې کوو. که څوک ګټونکي شي ډالۍ به ورته هم ورکوو. نو له تاسې مو هیله دا ده چې له پیل نه تر پایه زموږ سره پاتې شئ او دغه خپرونه زموږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا ستړي مه شئ. راغلي یو د دوه ورونو سره دلته ناست یو. دې ته نو د خیره چای هم راوړی، چای به هم ترېنه وڅښو، مفته چای. په دې هیله چې اجازه راته راکړي چای ورسره وڅښو. ښه نو د دې څخه به هم پوښتنه کوو. تاسې هیله ده چې تاسې را سره تنګ نه شئ. دا دواړه نو مخکې مو هم یو څو خبرې ورسره وکړې. ډېر خواږه ورونه دي. په دې هیله چې زمونږ دغه مرکه ورسره هم ډېره خوږه تېره شي. تاسو مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. زما نوم حقیار الله دی، د پلار نوم مې جان رسول دی، د کونړ ولایت او فلحال په ننګرهار کې اوسېږو او طب پوهنځي محصل یم. ستاسو په لیدو خوشحاله شو. تاسې هم مهرباني وکړئ ځان راته معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم جوهري خان دی، د پلار نوم حاجي میرعلي خان، د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ اوسېدونکی. ستاسې دواړو په لیدو ډېر زیات خوشحاله شوم. تاسې نو ماشاءالله ښایسته ځای کې ناستې وئ، ښایسته شین چای مو ځان ته ایښودی، بسکټ هم دې خرچه کوئ یعنې په ځان، او ماشاءالله رنګونه هم داسې تازه تازه دي. خدای مو لره نو دغسې خرچې کوئ په خیر سره. ښه نو تاسې اماده یې چې زه درنه پوښتنه وکړم؟ بلکل ستاسو پوښتنې ته اماده یو. پوښتنه به انشاءالله اسانه پوښتنه سمه ده، ورخطا کېږي به نه. پوښتنه په دې ډول ده، بې له وزرو الوزي او بې له خولې چغې وهي. دا به څه شی وي؟ دا تیاره ده. ته څه وایې چې تیاره وزرې نه لري؟ وزرې نه لري خو هغه خو په ټول ټیم یې که نه اوسپنه وي. خوله هم نه لري، بې له خولې چغې وایي. بې له خولې چغې وایي، خنګار یې کوي، اواز یې روښانه وي. نو زما په نظر تیاره خو وزرې لري. تاسو پکې څه وایي؟ تیاره دوه وزرې نه لري؟ نه خو هغه خو چې دی مصنوعي وزرې دي، هغه داسې نه دي چې وخوځېږي. خیر که مصنوعي هم وي وزرې خو لري که نه. تاسې مهرباني وکړئ درست ځواب راته وټاکئ. تاسو ځواب همکاري به در سره وکړم، یو څه غلط دی. نو وروستی چانس درکوو، مهرباني وکړئ که تاسې سم ځواب را سره په نښه کړئ. نو باد وایي، باد خو هم لګېږي هغه دی. ښه نو تاسې له موږ سره ګټونکي شوئ. زه به نو تاسو ته یو ډالۍ درکړم، هیله ده چې په ډېر څه یې قبول کړئ. سمه ده؟ تاسو ته دا قلم ډالۍ ډېر زیات ضرورت دی، ځکه چې زموږ امتحانونه دي او اوس هم امتحان ورکړو، په سر هم درد راغلی. مونږ چای به مو ته اوس کوه دی قلم مې هم د ده نه په امتحان کې هغسې و. نو تاسو نه ډېره زیاته مننه او خوشحاله اوسئ. مننه له تاسې هم ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. خوشحاله اوسئ. مننه. خدای مو لیدونکو راځئ یو بل کس سره هم مرکه کوو. تاسې له موږ سره پاتې شئ، هیله ده چې ستړي را سره نه شئ. لیدونکو راغلي یو، نو
دلته دوه تنه نور هم ناست دي، ښایسته سموسې یې راخیستې دي او شین چای هم ورسره دی. نو خرچه یې په ځان کړې ده، مونږ هم خواته راغلو، مونږ که په مونږ هم چېرته چای وڅکي او له دې سره مرکه هم وکړو. هیله ده چې تاسې له موږ سره پاتې شئ او دغه مرکه ووینئ. تاسې مهرباني وکړئ ورور لومړی مو معرفي کړئ، بیا به انشاءالله نورې خبرې سره کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر روح الله یم، جر عمومي ټرینینګ متخصص. په الحال راغلی وو واما ته، نو سموسې چې هم نیولی دی. ډېر ښه خوشحاله شو ستاسو په لیدو. تاسو سره نو یو بل ورور هم ناست دی، دا به هم ځان را معرفي کړي. نوم مې بشیر افغان دی، د شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی. فلحال مرګلي خواله راغلي وو، دلته هم چکر وویل. ډېر ښه، ډېر هم ښه کړي دي. نو څنګه دلته خو هوټلونه نور هم ډېر زیات وو، تاسو څنګه واما انتخاب کړو، واما ته راغلو؟ والا چې انتخاب بې تفاوت و، خو البته د دې په خاطر همدغه کړو چې ساحې ته نږدې و، لنډ راغلو. زه به له تاسو یو ذهني پوښتنه وکړم، تاسې اماده یئ چې ځواب یې کړئ راته؟ مهرباني. وایي دا څه شی دی چې سپین لباس اغوندي خو پاک نه پاتې کېږي، دا به څه شی وي ستاسو په نظر؟ سپین لباس اغوندي او پاک نه پاتې کېږي. ورکه به وي. ډېره زیاته مننه. نو تاسې له موږ سره ګټونکي کېږئ، موږ نو ډالۍ هم لري تاسو ته، تاسې به انشاءالله په یو ډالۍ ونازوو. سمه ده؟ مننه. خیر. نو زما له خوا به تاسو ته دا قلم ډالۍ وي، هیله ده چې په ډېر څه یې قبول کړئ. مننه. له تاسې هم ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړو، خپرونه کې را سره مېلمانه شو. خیر. ډېره مننه. الله به عزت لره. قربانه شم. مننه. اوس ورځو له یو تن ګارسون سره مرکه کوو. واما کانټیننټل کې ګارسون دی، نو هیله ده چې تاسې له موږ سره تر پایه پاتې شئ. لیدونکو له محمد زکریا سره په څنګ کې ولاړ یو، له دې به هم نو پوښتنه کوو، که ګټونکی شي ډالۍ به هم ورته ورکوو. دا نو تاسو ته به یو ځل بیا ځان در معرفي کړي او د دې دندې څه ده هغه به هم تاسو ته ووایي. نوم مې محمد زکریا دی، اولته په واما کانټیننټل کې د جوس بار دکان کې یم او وظیفه مې ټیبل میني ده. ډېر ښه. موږ خو دې له ځان سره وړو نه که نه، لږ باندې راوځه. دغسې اوس صحیح شو که نه؟ شکر صحیح. تاسې مخکې یادونه وکړه چې جوس خرڅوئ تاسې؟ او جوس خرڅوو مونږ په جوس بار، یعنې په جوس بار برخه کې یستو مونږ. څو رقمه ګیلاس تاسې ورکوئ، یعنې قیمت په حساب باندې؟ مونږ سره چې دی که نه دلته میوې دي، ځکه اوس مثال مونږ سره وکاډو جوس دی، هغه بیا میوه یو نیم ګیلاس جوس 1.5 سل ده، نور دا ساده جوسونه 100 1 سل 1.5 سل دي. ډېر ښه. نو خدای مو وځلوه، موږ هم خوشحاله یو چې له تاسو سره ولاړ یو، مرکه کوو. پوښتنه په دې ډول ده، وایي نه ژوندی دی نه مړ خو تل روان وي، دا به څه شی وي؟ دا سیوری دی. تاسې باوري یې په خپل ځواب؟ باوري یم. څو فیصده؟ 100% باوري یم چې سیوری دی، چې نه مړ دی نه ژوندی دی، چې روان دی. کور مو ودان. نو تاسې له موږ سره ګټونکي شوئ، ستاسې ځواب 100% سم دی. زه به نو تاسو ته یو ډالۍ درکړم. سمه ده؟ زکریا جان دا تاسو ته ډالۍ. څنګه یې؟ ښه یې؟ صحت ښه دی؟ وخت ښه تېرېږي؟ نوم دې راواخله، څوک یې؟ وسیم. وسیم یې؟ ښه، په لیدو دې خوشحاله شو. ښه یې؟ ښه یې وله. څه خرڅوې؟ څاپیانې.
دا د څه صافې دي؟ دا د صفایي دپاره او د هوټل ته مې راوړي خرڅوم. څومره ګټې په خیر سره؟ کله 1.5 ګټم، کله 200 ګټم. اوس دې څو ګټلي؟ اوس چې 80-90 مې ګټلي. یو 50 به پکې ماته رانه کړي؟ در به یې که ولې نه. رښتیا وایې که ګپ لګي؟ رښتیا وایم. ته راوباسه که نه راکړه. زړه دې دې راکړې؟ کور دې واده کور بېرته واخله ګپ هم در سره لګي. تا ته باید موږ پیسې درکړو، کور دې ودان. نو ماشاءالله غیرتي ځوان یې، خدای دې همداسې لوی کړه. ښه نو زه به په خیر له تا څخه یو پوښتنه کومه، ذهني پوښتنه به یې که چېرې دې ځواب کړه ښایسته ډالۍ به تا ته درکړو. سمه ده؟ پوښتنه په دې ډول نه وایي سر لري خو عقل نه لري او سترګې لري خو نه ویني. مار. نه لږ سوچ وکړه ته. وایي سر لري خو عقل نه لري، سترګه لري البته یوه سترګه لري، نقل به درکړم درته خو نه ویني. نه ویني. څه ووایم؟ نو ستاسې وخت پای ته رسېږي، له موږ سره د پوښتنو ځواب نه کړه، ګټونکی نه شوې، خو البته ډېر خوږ را باندې ولګېد. خدای دې لره. نو زه به تا ته د خپلې خوا نه یو قلم ډالۍ کړم. صحیح ده؟ دا قلم دې تا ته ډالۍ وي. سمه ده؟ السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، یو ځل بیا ستړي مه شئ، راغلي یو بیا له یو تن ګارسون سره د واما کنټیننټل ګارسون دی، له ده سره به خبرې کوو. نو هیله مو له تاسې دا ده چې له پایه راسره پاتې شئ. تاسې مهرباني وکړئ اورېدونکو ته مو ځان ور وپېژنئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم وعلیکم سیف الدین دی، د چاپلار ولایت اوسېدونکی یم او دلته واما کنټیننټل کې کار کوم. ډېر ښه، خدای مو وځلوه. موږ خوشحاله یو چې تاسې را سره په خپرونه کې یئ. نو ته څه کار کوئ؟ تاسې کومه برخه کې؟ زه دلته لمبۍ استاد یم. نمبۍ یعنې ډوډۍ پخوونکی یې؟ ښه، ډېر ښه، خدای دې په کار کې برکت واچوه. زه به له تا نه یو ذهني پوښتنه وکړم، آماده یې؟ ښه، که چېرې دې ځواب کړه ګټونکی کېږي نو ډالۍ به تا ته هم درکوو. سمه ده؟ هغه څه شی دی چې نه خوله لري نه ژبه خو خبرې ډېرې کوي. خبرې ډېرې کوي او نه خوله لري نه ژبه. دا به تاسو یو 4 ثانیې وخت لرئ. 5 زه څه یم نو دا څه شی دی؟ دا به دغه نو ښه، نو کور دې ودان چې راغلې له موږ سره دې مرکه وکړه. قدرمنو لیدونکو، دلته نو شیریخ خرڅېږي، د چاریکارو نو ښایسته شیریخ دي، دلته خرڅېږي. تاسې هم کولی شئ راشئ له نږدې نه دا شیریخ وخورئ. البته مفته نه دي، پیسې به حتما ورکوئ. قدرمنو لیدونکو، دلته نو یو کس د شیریخ اخلي، له ده سره به مرکه وکړو. ستاسې نوم څه دی؟ نوم مې نصیب الله ده. قدرمنو لیدونکو، له ده څخه به هم پوښتنه کوو. تاسې نو په آماده یې؟ زه له تاسې پوښتنه وکړم؟ آماده یم. له تاسې به زه یو ذهني پوښتنه کومه، که په درست ډول هم ځواب کړه ګټونکي کېږئ نو ډالۍ به هم درته درکوو. سمه ده؟ سمه، مشکل نشته. وایي هغه څه شی دی چې نه خوله لري نه ژبه خو خبرې ډېرې کوي؟ هغه څه شی دی چې هم خوله لري؟ نه، هغه څه شی دی چې نه خوله لري نه ژبه خو خبرې ډېرې کوي. خبرې کوي. ژبه ده که نه ستا؟ هغه څه شی دی چې نه خوله لري نه ژبه خو خبرې ډېرې کوي. موبایل. ښه، موبایل نه دی. تاسې یو درست ځواب وټاکئ.
قلم است. تاسو ته یو بل چانس هم درکوو نو نه موبایل دی نه قلم له تعلیمي اړخ سره لګېږي تاسې محصلین یې په خپل نقل برده درک کتاب. ښه تاسې نو ګټونکي شوئ بلکل کتاب دی موږ تاسې ته یو ډالۍ درکوو دا قلم د تاسو ته ډالۍ وي سمه ده کور مو ودان چې له ما سره مرکه وکړه خیر مننه. قدرمنو لیدونکو دلته نو د واما کانټیننټل کوم چې د چاریکار په نوم شریخ یې جوړ کړی د ده سره به هم مرکه کوو شریخ یې ماشاءالله ښایسته دي ځکه لږ مخکې موږ وخواړه ښایسته شریخ دي اوس به له ده سره مرکه کوو دا به نو ځان راته معرفي کړي ستاسې نوم نام شعیب است. خوشحاله شوم ستاسو په لید ما هم خوشحال شدم. خوب است. ریت چند است اینجا 80 ساعت 1.5 ساعت. درست است خانو آمدی له تا پوښتنه وکړم پوښتنه په دې ډول د وی لاس نه لري خو نیسي پښې نه لري خو ګرځي دا به څه شی وي نفهمیدم. چرا نفهمیده سوچ وکړه چی بگم دیگه من نفهمیدم. ښه چې هر څومره سوچ وکړې هم ذهن ته دې نه راځي چی بگم برات دیگه. ښه نو ځواب یې زه تا ته درکړم امسا ده سمه ده خو بدبختانه ګټونکی نه شو زموږ سره صحیح ده. له وخت راکولو مو نړۍ مننه صحت ښه دی نوم راواخلئ څوک شهاب الدین مومن د ننګرهار څخه. څنګه یې ښه شکر د خدای فضل دی. په لیدو م خوشحاله شو مننه. نو تاسې چیرې تللی وئ چې په دې لاره تېرېدئ سیدامې ته لاړم. له دې ځای سره خو بلد یې تاسې د کوم هوټل مخ ته ولاړې او دا سپین غر هوټل مخې ته ولاړې. سپین غر د چاریکار شریخ شاته کم ځای دی د دې څخه شاته واما کانټین. زه له تا نه یو ذهني پوښتنه کوم که چیرې مو سمه ځواب کړې ګټونکي کېږئ ولې نه آمده یې آماده یم. ښه پوښتنه په دې ډول د لاس نه لري خو نیسي او پښې نه لري خو ګرځي لاس نه لري لاس نه لري خو نیسي نیول کوي او پښې نه لري خو ګرځي ولا یوه دانه بله وکړه. همدغه یوه پوښتنه له تا کومه بل اپشن له موږ سره نشته دی نو که چیرې لږ سوچ پې وکړئ نو تاسې له موږ سره پاتې راځئ ګټونکي کېږئ غونډل خو نه ده غونډل ده ښه له موږ سره پاتې راځئ تاسې مننه. قدرمنو لیدونکو دا وه د نن ورځې خپرونه چې ما افتخار ځلان او زما قدرمن همکار اقبال میاخیل صاحب تاسو ته وړاندې کړه. اقبال میاخیل صاحب نو د کیمرې تر شا دی. یو یادونه باید وکړم خو اوریدونکو چې زموږ یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ له یاده مو ونه وځي تر بیا او بلې خپرونې مو په الله تعالی سپارم. الله حافظ.